او په دغه ښار کې بوتان و چې پړ مخې غورځول سوي و. یونس علیه السلام د الله عزوجل د طرفه د نینوا و خلقو ته رسول و. الله عزوجل په سورة الصافات کې فرمایي وان یونس لمن المرسلین، بېشکه چې یونس علیه السلام خامخا د مرسلانو څخه دی. د نینوا په ښار کې ډېر زیات عدد خلق اوسېدل. الله عزوجل فرمایي وارسلناه الى 100,000 او يزيدون، او موږ ولېږه دغه یونس علیه السلام 100,000 خلقو ته او یا تر دغه زیات، یعنی په دغه ښار کې تر 100,000 نفره زیات خلق اوسېدل. علماء کرام د دغه زیاتو نفرو په باره کې وایي چې تر 120,000 نفره زیات و. څوک وایي چې بالغان او عاقلان یې 100,000 نفره و، او که ټوله لوی او کوچني حساب کړه سي تر 100,000 زیات. اوس نو 120,000 نفر د دغه ښار اوسېدونکي وو چې په هغه وختو کې دا عدد ډېر زیات و، او دغه نفر ټول کفار او بت پرستان وو. یونس علیه السلام په کلو کلو دغه خلقو ته دعوت وکړي او اسلام ته رابلل، مګر دوی پر هغه خپل کفر پاته وو. او بیا نو دغه قوم د یونس علیه السلام په مقابل کې سرکشي، جبر او تجاوز شروع کړ. په آزار او تکالیفو یې تهدیداوه، لکه دا کار چې تر ده علیه السلام د مخه د نورو انبیاء علیهم السلام سره هم سوی و. دلته نو یونس علیه السلام د الله عزوجل په امر خپل قوم ته په هلاک سره انذار او اخطار ورکړي. ویل 3 ورځې ستاسې مهلت دی، تر 3 ورځې وروسته هلاک او تباهي در باندې نازلیږي. او په خپل یونس علیه السلام د دوی څخه د قهر او غضب په حالت کې ووت. الله عز وجل و یونس علیه السلام ته دا اجازه وکړه چې قوم ته د 3 ورځې مهلت ورکړه، خو دا اجازه یې نه ورته کړې چې ته د دوی څخه ولاړ. مګر یونس علیه السلام پس له هغه چې خپل قوم ته په عذاب سره انذار ورکړي نو د دوی څخه په قهر ووتی. الله عز وجل د سورة الانبیاء په 80 نمبر آیات کې فرمایي وظنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، او بیان که قصه د ماهی د خاون یعنی یونس علیه السلام کم وخت چې ولاړی او دی پر خپل قوم په قهر و، او دا ګمان یې وکړي چې موږ به پر ده نه پتنګېږو نه ناراضه کېږو. ورونو ډېر خلک د دغه آیات شریف په فهم او ترجمه کې خطاوز، په دقت سره متوجه سي. امام رازي رحمه الله وایي که چا د الله سبحانه وتعالی د عجز او نه قدرت ګمان وکړي هغه کافر سو. یعنی هغه څوک چې دا یې په خیال کې ور وګرځي چې الله عز وجل د دغه کار څخه عاجز دی، نیسي کولای او یا پر ده قدرت نه لري، العیاذ بالله دا کفر دی. نو که هر چا دا ګمان وکړي چې الله عز وجل پر ده قدرت نه لري یعنی د ده څخه عاجز دی، دا سړی کافر سو. او دلته په دغه آیات شریف کې الله عز وجل د یونس علیه السلام په باره کې فرمایي فظن ان لن نقدر علیه. نو یقینا په دغه آیات شریف کې دا نه دی مقصد چې یونس علیه السلام دا ګمان وکړي چې الله عز وجل پر ده قدرت نه لري، ځکه ظاهري د آیات شریف ترجمه خو داسې کېږي، ظاهري ترجمه فظن د ګمان وکړي ان لن نقدر چې موږ قدرت نه لرو علیه پر ده باندې، او دا غیر صحیح ترجمه ده. نو یقینا په دغه آیات شریف کې دا نه دی مقصد چې یونس علیه السلام دا ګمان وکړي چې الله عز وجل پر ده قدرت نه لري او د ده څخه عاجز دی، بلکې دلته مقصد هغه شی دی لکه په هغه مهم او عظیم روایت کې چې راغلی دي، هغه چې د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته ویل برای شپه د قرآن مجید څپو ووهلم او پکښې غرق سوم. یعنی برای مې په قرآن مجید کې ځینې آیاتونه وویل چې د حیرت په څپو یې ووهلم او په حیرت کې غرق کړم، د وتلو لار مې نه وه.
د هغو آیاتو د پاره می ترجمه او تفسیر غوښتي، د خلاصون لار می غوښته، خو نه می سوای پیدا کولای. نو بې له تا څخه بل څوک لار نسی را پیدا کولای. یعنی معاویه رضی الله تعالی عنه و عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ته داس ته وویل، داسې آیاتونه می وویل چې پکښې غرق سو، د هغو د پاره می ترجمه او تفسیر نسوای پیدا کولای. او د ځان سره می وویل چې د دې آیاتو د ترجمې د پاره بې له ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه بل څوک نسته. ورونو تاسو ته معلومه ده چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د قرآن مجید په تفسیر او ترجمه کې د صحابه کرامو لوی عالم و هغه ته حبر الامه او رئیس المفسرین ویل کیږي. نو حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ورته وویل هغه کم آیاتونه و؟ معاویه رضی الله تعالی عنه ویل ایا یونس نبی الله دا ګمان کوي چې الله عز وجل پر د قدرت نه لري؟ فظن ان لن نقدر عليه. ابن عباس رضی الله تعالی عنه ویل داسې نه ده، دا د قدر څخه دی، د قدرت څخه نه دی. الله عز وجل په خپل کلام کې قدرت استعمالوي او قدر استعمالوي. قدر مثلا ومن قدر عليه رزقه څه معنا؟ یعنی هغه څوک چې د در رزق پر ده تنګ رسي. نو دلته فظن ان لن نقدر عليه یعنی دا ګمان یې وکړي چې موږ پر ده نه پتنګیږو. نو یونس علیه السلام دا ګمان کاوه کدی بې له اجازې څخه د الله عز وجل د خپل قوم څخه ولاړ سي، الله عز وجل د ده څخه نه ناراضه کیږي و ده ته عقاب نور کوي، ځکه دی نبي دی او هغه د ده قوم داسې قوم دی چې د عذاب او عتاب لایق دی او د الله عز وجل د غضب وړ ګرځېدلی دی او د الله عز وجل د طرفه انذار په عذاب سره هم ورته راغلی دی. نو ده علیه السلام دا ګمان وکړي که اوس زه د خپل قوم څخه بې له اجازې د الله عز وجل ولاړ سم نو پر ما کومه ملامتیا نسته، الله عز وجل زما څخه نه ناراضه کیږي. فظن ان لن نقدر علیه دا ګمان یې وکړي چې موږ د ده څخه نه ناراضه کیږو، کومه جزا نور کوو. چې دا د دغه تلاوت سوي آیات شریف ترجمه سوي. وظنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه. اوس نو یونس علیه السلام بې له اجازې د الله عز وجل د خپل قوم څخه ووتی، قوم یې پرېښاوه، دی علیه السلام لاړی او پر دوی په قهر و او دا ګمان یې هم کاوه چې الله عز وجل د ده علیه السلام په دغه تصرف د ده څخه نه ناراضه کیږي. یونس علیه السلام چیرې ولاړ؟ د دریاب غاړې ته ولاړ. په دغه وخت کې چې یونس علیه السلام نسته، دلته د نینوا پر خلقو د عذاب علامې ښکاره سوې. یوه ډېره لو توره اوریځ پر دوی راغله او په دغه توره اوریځ کې د اور بڅرکې ښکاره کېدل. قوم چې په اوله ورځ دغه توره د قهر اوریځ ولیده پوه سوه هغه عذاب کم چې یونس علیه السلام راته ویلي وه را باندې نازلېږي او دغه د نینوا خلق په هغه عذاب او واقعه خبر وه کم چې د لوط علیه السلام و قوم ته ورپېښ سوی و، ځکه دوی و هغې منطقې ته ورنږدې وه. نو د الله عز وجل د عذاب څخه وبېرېده. فورا د قوم مشران او زعیمان سره راټول سو، ویل په والله دا هلاک او تباهي ده، موږ به هم داسې هلاک سو لکه هغه تر موږ د مخه قومونه چې هلاک سوي دي. خلق راټول کړي، ټول قوم سره راټول سو، په دې موضوع کې خبرې سره وکړې. نو په نتیجه کې وویل یونس رښتیا ویل، یونس رښتیا ویل، په والله دا هغه عذاب دی چې ده ویل او د الله عز وجل د عذاب څخه د خلاصون لار نسته بې له دې څخه چې ایمان راوړو او توبه وکړو. ټول قوم ایمان راوړي او یونس علیه السلام نسته، غایب. د هغه په غیاب کې 1,00,000 نفره ټول مسلمانان سوه. زاړه او پنه سوي کالي یې واغوستل، خیرن لویان او کوچنیان، نر او ښځې ټوله دشت او صحرا ته ووتل، ژاړي او زارۍ کوي. د الله سبحانه وتعالی څخه مغفرت او بخښنه غواړي. ښځې